अस्सलामुअलैकुम। जहांगीरा या जहांगीरे द ब्रिटिश लैंड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड मुताबिक दा इलाका और कले जहांगीर खान आवान په 1681 کې هغه وخت آباد کړی و کوم وخت کې چې د خټک قوم مشري افضل خان خټک د خوشحال خان خټک نمسی کوله. په ابتدا کې به یې د دې کلي ته جهانګیر کلی ویلو، خو د وخت تېرېدلو سره سره د جهانګیر کلي نه دا نوم جهانګیره یا جهانګیرې شولو. په 1818 کې چې سکھ راجا رنجیت سنگھ په پېښور قبضه وکړه نو په حمله کې جهانګیرې هم ډېر زیات خراب کړو، خو عباس خان خټک د سکھ حکومت سره مفاهمت وشو نو هغې نه پس خټک او آوان قوم سکانو خلاف مزاحمت بند کړو او واپس خپل کلي جهانګیري کې آباد شول. انګریز دور کې دلته دریای کابل سره یو پولیس چیک پوسټ هم جوړ کړی شوی کوم چې تر اوسه پورې موجود دی. په جهانګیري کلي کې اکثریت یوسفزئی پښتانه، میاګان، مولیان، اواړان، چچاخیل او خانخیل آباد دي. د جهانګیري کلي آبادی خوشا 42,000 نفوس باندې مشتمل ده. په 1970 کې په سیند باندې پل جوړ کړی شو. د دې نه مخکې به د سیند دواړو اړخ ته تګ راتګ د کشتو جوړ شوي پل په ذریعه کېدلو. دا پل 2010 جولای سیلاب کې اوبو ډېر زیات خراب کړو، خو لا تر اوسه نوی بل نه دی جوړ شوی، کوم نه چې د خلکو د ژوند ته ډېره زیاته خطره راپېښه ده. جهانګیره په 2 حصو کې تقسیم دی. یوه حصه په ضلع صوابۍ کې کوم ته چې پښتنو کلی او مانګانو کلی ویلی کېږي، بله حصه په ضلع نوخار کې کوم ته چې دوبندي بازار ویلی کېږي. دا 2 حصې شامل دي. د جهانګیره باونډري یو اړخ ته ریلوے سټیشن طرف ته د خاورۍ غرونو سره لګېدلې، بل طرف ته اټک ضلع سره اباسین پورې علاقه غځېدلې ده. الډیر توډیر ټاون، جلبۍ او میایسا کلي د جهانګیري غیر چاپیره موجود دي. ماردګان یا مانډګان کلی د جهانګیري ابتدایي آبادي ده کوم چې د سکھ دور کې 1818 کې د کشتو چلولو لپاره آباد کړی شوی و. ماردګان د پښتو ژبې ټکی دی چې معنی دا د کشتو چلولو والا. وخت سره سره جهانګیره علاقه نور هم پراخه شوه، نوي کلي په وجود کې رالو